کړي سوانانو سیرت او صورت د امام الانبیاء زده کوي ښا سیرت او صورت زده کو چې کله را لک کفن راکی مړ شو تاسو ته پته ده کنه دا پګړی به لرکی که به نه لرکی دا به لرکی ښا دا کپړې به لرکی دا بیج به لرکی زه به هم زه په نبی علیه السلام میینو ما دا خو د ختم نبوت بیج نمونې دا نه پرېږدم دا قبر ته نه ځي ښا دا بلر کی او دا بلر کی او دا بلر کی دا چوپڑی بلر کی دا پگڑے برانه لر کی اگر چې د امام الانبیاء خالی با قبر ته کوزیګو قبر ته بسوړو ځوانانو پته درتشتا قبر ته برا سره یو سیزي چې هغه دا ګیره دی دا په مخ ولاړی دا به قبر ته وړو ځوانانو نکه دارا سرم نه یو دارا نم لر کی او دام لر کی او دی قبر ته زو په مخم دانی ولاړه صحان چې شکل خودی د نبی له تا خو مال ګیره را نه وړل تا خو مخ خود هغه پیغمبر ګیره نشته دی چې هغه به د جنت دروازه د ټولو نډوم بیټه تا په مخ داغه ګیره نشته ستا چهره د هغه سره نه ده برابر څه جواب به کته ورکو چې دا دی چې تپوسو کی چې نبی علیه السلام باره کې څه وایي ځوانانو څه جواب به ورکو ځوانانو چې دا را سره نه او قبر ته کوش څه جواب ورکو ای ځوانانو دا یو ګیره به قبر ته وړو یو پیغمبر چرته ګیره نه ده لر کړې دا د یو دین کې نشته دی د یو امام مذهب نشته دی د مخ نه ګیره لر کول ښه دا د مخ نه ګیره لر کول دا د 1,40,000 کم و بیش انبیو سنت دی ښه دا ته چې دی پسې چاړه راوالی ته چې په دې چاړه کېنې دا یاد ساته په یو ټیم دی د 1,40,000 کم و بیش انبیو سنت داګې ته ورګزار کړل په نالۍ کې روان دا ته چې پسې قینچي راوالی او دا د موټې نه یې کمی او قینچي دې راغستې ده ستا خوښه ده خو زه وایم سوچ کوه دا قینچي په ویښتو نه ده دا د 1,40,000 کم و بیش انبیو په سنتو پسې دینن قینچي راواغست ډېره ګناه کوي ډېره ګناه کوي دی بغیر د دې ګیرې نه قبر ته کوز نشي ګورې دا مزه کوي دا ښکلې ښکاري دا د انبیو سنت دي چې دا یو لیبل خو را سره یي که نه اکثر به تاسو لیدلي وفات شي خلک ځوان جاني تازه جامت یې کړی او کفن وله ورکې قبر ته یې کوشي دلته خلق وي درېیمه ورځ د غم خور دی الله هم خوشحاله که بس غم خور دی الله هم خوشحاله که خو چې دا بیګیري دي زوی قبر ته تللی چې نن به د هغه څه حالي بابا هغه نه چې تپوس کړی چې نبی علیه السلام باره کې څه وایي ای ځوانه ته به کته څه جواب ورکوې ته به جواب څه ورکوې چې دا نه ته به څنګه جواب ورکوې چې نبی علیه السلام زما پیغمبر و نه دا به وړو والا به جواب ورکو کو دا نه جواب به ډېر ګرانې ځوانانو نه در باندې بړاسو باسو نه در باندې تقریر پیټ کوو نه در باندې خوایه خو چې نن در باندې تقریر پیټ کم نه چرې نه زه چې د دې منبر نه تقریر پیټ کم زه به خدای له څه جواب ورکو موږ به خپله د نبی علیه السلام مخې له نه ځو ځوانانو قبر کې بنختي یې زما دې د الله په ذات قسمي چې دا علما هم خیر خوا دي مونږ ستاسو اخرت جوړو ګورئ قبر کې به بچیان خطې او دی ګیره کې بند خطې ګورئ بیا به ازادېدې نشي بیا به دې دا دوست نه بیا به دې بیبي نه بیا به دې ملګری نه قبر کې بند خطې بیا به جواب کې نه خطې بیا به ډېره ګران بیا به ډېره ګران دی ګیرې ته سمه وایه دا د 1,40,000 کم و بیش انبیو سنت نبی علیہ السلام به صحابه ته وی انما بعثت معلما زه دنیا ته رالیږلی شوی یم استاذ نبی علیہ السلام دنیا ته څه راغلی استاد بچو د ټولي مسلمانانو د ټول امت مسلمه دپاره استاذ یو بهترین ایډیل یو بهترین نمونه د ژوند د تیرولو طریقه یو ورځ صحابه کرامو ته نبی علیہ السلام فرمایي وی اوبه راوړئ صحابه ولې اوبه راوړلې قربان ډېرې ښکلې خونې به یې صحابه ورته کولې چې وی اوبه راوړئ چې اوبه یې راوړلې
او دسې شروع کو. صحابه ورته وی ما ته ګورئ استاز دې ته وی ښه چې او دسې کو نو هر اندام یوه پیره وینځو، مخ یوه پیره، لاسونه یوه پیره، خپې یوه پیره، هر اندام یو ځل چې د اودس نه فارغ صحابه ورته وی دا هغه اودس دی چې د دې نه بغیر الله منځ نه قبلوي. که ته یو پیره د لاس ونینځو خو مونځ نه کېږي که نه، که مخ ته یوه پیره ونینځو نو خو مونځ نه کېږي که ټیک شو. په بله پیره یې بیا وی اوبه راوړی، استاز دې ته وایي ښه وی اوبه راوړی. چې اوبه یې راوړي بیا یې اودس شروع کړو. وی ما ته ګورئ چې اودس یې کو نو هر اندام یې دوه ځله وینځي، هر اندام یې دوه پیرې وینځي، لاسونه دوه پیرې، مخ دوه پیرې. چې دوه پیرې وینځه نو صحابه ورته وی دا هغه اودس دی چې په دې الله دوچن اجر ورکړي. چې یوه پیرۍ وینځي نو مونځ به راواشي، چې دویمه پیرۍ وینځي نو الله به دوچن اجر درکړي. په بله پیرۍ بیا وی اوبه راوغواړئ. چې اوبه یې راوغوښتې نو اودس یې شروع کړو. هر اندام یې درې پیرې وینځه، یوه پیره اوبه راواچه، یوه پیره اوبه راواچه، یوه پیره لپه راواغستله داسې. مونږ چې لپه راوالو خیالو مې داسې دې مخ له راپرېږد دا نشته ښه هغه ته مخ په څپېړو وایي داسې دې نه نبي علیه السلام به لپه داسې راواغستله داسې به یې واچولئ، داسې به یې واچول. مونږ یې راوالو داسې یې راپرېږدو، نبي علیه السلام به داسې راواچولئ، داسې به یې راښکه. په دویم ځل بیا، په دریم ځل بیا چې هر اندام یې درې پیرې وینځو. صحابه ورته وی وی لیدم وخو لیدم وی وی هاذا وضوئي. ای صحابه دا زما اودس دی او زما نه مخکې چې څومره انبیا تیر شوي دا د ټولو انبیاو اودس دی. نو په اوداسه کې هر اندام درې پیرې چې چا وینځو د په یو ټیم په 1,40,000 کم و بیش انبیاو په سنتو باندې عمل وکړو. چې اودس کو هر اندام به څو پیرې وینځو؟ درې. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ستاسو د پروګرام عنوان دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم. دې ته سیرت وایي چې هر اندام اودس کوي، هر اندام به درې پیرې ووینځي. دا سنت طریقه ده، دا د 1,40,000 کم و بیش انبیاو سنت. او چې کله روټۍ خوري د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل، دا د 1,40,000 کم و بیش انبیاو سنت دی. چې څومره انبیا تیر شوي دي روټۍ نه به یې مخکې لاس انزل او روټۍ نه به یې وروستو. او کتابونو لیکلی دي وایي چې کم کس د روټۍ نه مخکې لاس انځي او وروستو لاس انځي نو حدیث مبارک کتابونو لیکلی دي وایي په ده چې قرضی الله به یې قرضه ختموي او الله به ورله دې کور کې به ډېر خیر او برکت وي چې کم کور کې د روټۍ نه مخکې وروستو لاس انځل. مونږ وایو دا د تبلیغیانو سنت، دا د تبلیغیانو سنت نه دی، دا د انبیاء کرامو سنت دی. دا به انبیاو کول. او 3 شیزونه کور کې ساتئ. کتابونو لیکلی دي وایي چې کم کور کې کجوره یي که نه هغې کور کې به لوږه نه راځي، او چې کم کور کې ماشومان یي هغې کې به برکت وي، او چې کم کور کې سرکه یي که نه هغې کې دا بهترین سالن دی. سرکه نه ده، سرکه نبی علیہ السلام فرمایلی دا بهترین سالن دی. او چې کور کې کجوره یي دې کې به لوږه نه راځي. بیا چې عجوه کجوره یي نبی علیہ السلام وی عجوه من الجنه، دا د جنت ته دا عجوه کجوره وی من الجنه، دا د جنت کجوره ده. نو کور کې به کجوري ساتو او ماشومان چې کم کور کې هغې کې به برکت وي. د دې نه به برکت نه ختمیږي چې کم کور کې ماشومان وي او چې کم کور کې کجوري هغې کې به لوږه نه راځي. او بهترین سالن چې دی هغه سرکه ده، د کورونو کې ساتئ او کجورم کور کې ساتئ. علما دې میلمانه شي ورله کجوره راوباسي. کجوره ډېر برکتي څیز دی. نو دا کور کې ساتئ، میلمه له هم راوباسئ
او په میلمیم خوروئ په خپلیم خوروئ خدا کورونه کې مور کوي او ماشومانو ته خیری مکوي ښا دا د کور برکت دی چې کوم کور کې ماشومان یغي کې به برکتی رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله